عیسی دعا د پاره غر ته لاړو او ټول شپه د خدای نه دعا وغوښته چې سحر شو نو 12 مریدان یې راوبلل او هغې یې رسولان وبلل شمعون په چا چې هغه پطرس نوم کېښود او دا غرور اندریاس یعقوب او یوحنا فیلیپوس او برتلمای متی او توما د حلفی زوی یعقوب او شمعون چې ورته ننګیالی ویلی شي او د یعقوب زوی یهودا او یهودا اسکریوتی چا چې وروسته په عیسی جاسوسي وکړه